د خلکو ته دا خبره ښکاره شوه انشاءالله په پول باندې به موږ زر تر زره کار شروع کوو باقي پاتې دومره کار نه دی انشاءالله دا خبره کوو او دوی چې څومره هم کوي احتجاج یې وکړو بیا دې هم کوي دوی خو د دې لپاره وکړو چې یاره دا کار بند شي په دې ځای کې او زموږ د بدنامۍ لپاره خو انشاءالله دا کار به او موږ د صدر صاحب شکریه ادا کوو د دې ټولو ملګرو چې په دې وخت کې راغله او دا وضاحت یې وکړو لکه دا د خلکو ته اوس ښکاره شو چې دا پل د څه وجې نه بند دی او چا بند کړی دی نو زه شکریه ادا کوم یو ځل بیا د سلیمان بهي د صدر صاحب او د دې ټولو مشرانو چې دا وضاحت وشو دلته او د دې خلکو ته دا خبره ښکاره شوه ځکه چې خلکو به قسمه قسم پراګنډې کولې او موږ دلته مجبوره شوي وو نو یو ځل بیا زه ستاسو شکریه ادا کوم چې دا وضاحت وشو ډېره مهرباني صدر صاحب بسم الله الرحمن الرحیم چونکې دا مسله یو 2 ورځې 3 ورځې مخکې یو احتجاج په شکل کې راښکاره شوی وه باقاعده دې له زه یو ځل مخکې هم سلیمان رالیږلی وم چې ته لاړ شو دا موږ ته دلته ملګري دي چې هغه مسایل سازوي نو هغو سره زه کېناستېدم باقاعده هغو سره خبرې وکړې خو چونکې هغو غواړي نه چې یاره دا منصوبې چې کومې پاتې دي چې دا کمپلیټ شي تاسو کتلی شئ چې موږ په هر ځای کې ګورو د دیو هغه نیمګړې منصوبې پرتې دي که هغه روډ دی که ستن ده که بجلي ده که هر شی دی انشاءالله دا به دیو ته موږ ثابت کوو د خیره سره چې په دې حکومت کې به دا څومره چې د دیو نیمګړې منصوبې دي او نوې منصوبې دي هغه به موږ د خیره سره کمپلیټ کوو او دلته دا حلقه چې کوم ده نو په دې کې الحمدلله زما ایم پی ای موجود دی زما ایم این ای صاحب موجود دی ورسره زما د ریزرو سیټ چې کومه ایم پی ای ده سمیرا شمس بیبي هغه هم زموږ سره به راسئ د خیره سره باقاعده چې په دې حلقه کې څومره کارونه دي او تاسو به ډېر زر وګورئ چې مسکینې به انشاءالله چې ګلې ګلزاري د خیره سره او هر ځای ته به بجلي ځي هر ځای ته به روډ ځي هر یو سیستم به انشاءالله چې د دې ځای کې برابر د خیره سره او دا به دیو ته موږ یو سبق ورکوو چې یاره خلک کارونه داسې کوي داسې نه کوي لکه تاسو چې څنګه شرمېدلي پرېښودي دي انشاءالله تعالی چې موږ به دا تاسو لیدی شئ چې ورځ په ورځ به د نن نه بعد انشاءالله د روژې نه بعد به تاسو کتلی شئ چې ځای په ځای ترقیاتي کارونه را روان دي هغه که مسکینۍ دی که هغه درنګال دی که هغه هر یو ځای دی د کارونو یو ډېر را روان دی او دا به انشاءالله تعالی چې په دې خپل ټینیور کې موږ سرته رسوو دلته چې کوم بورډونه لګېدلي دا بورډونه باندې موږ درې کوو ځکه چې دوی ورته پیسې نه دي ورکړي دوی جعلي ټاکلې ده جعلي پیسې چې موږ ورکوو نو بورډونه به موږ خبره وکړئ کارونه به کوو استانبول کې خو دې درله نه شو جوړولی خو آباد مسکینې به دي انشاءالله استانبول کې نه شو دعا وکړه امیر صاحب Just